خدایا لوریانو له مې رور ورکې کمزوري شوی یم امسا غواړم په بارانه کږه شېبه وه ما ته اوس هم یاد شي زمونږ کچه غوندې کوټه وه ما ته اوس هم یاد شي چې وسیلې شو ما به وې چېرته را پرې نه وځي زمونږ ما ته دروازه وه ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو پکې شمار نه و یقین دې کېږي زما د مور یو لوپټه وه ما ته اوس هم یاد شي د پیوندونو پکې شمار نه و یقین دې کېږي زما د مور یو لوپټه وه ما ته اوس هم یاد شي د څښاک پیسې نه وي ملیان ورله نږدې نه راتله زما د پلار چې جنازه وه ما ته اوس هم یاد شي د وړې لور مې د دارو د لاسه ساه ختله عجزه غېږ کې مې پرته وه ما ته اوس هم یاد شي ډېر ګران ملګری خوږژبې شاعر لر او بر او پښتانه یې پېژني او هر سړي ولې ډېره زیاته مینه ورکړه او دغه سړی په حقیقت کې عاجز دی ذکر کوم د خپل ګران ملګري زیت الرحمن عاجز په ډېر درناوي بلنه ورکوم چې راشي د اوتر په کتاب باندې او خپل شعرونه را سره بیا هم شریک کړي په ډېره مینه باندې زیت الرحمن عاجز بخونکی او مهربانه دی درود او سلام په هغه هستی د چا د برکته چې الله پاک دنیا پیدا کړې ده ډېره مننه د نیازک خان رور د ګوهر نوید صاحب جاوید شاه درمان چې زموږ د ګران ملګري حکیم سید اوتر صاحب د کتاب په دغه پرانیسته کې ډېر ښکلی پروګرام را جوړ کړی دی او موږ ته پکې بلنه را کړې ده ډېر زیات ملګري ناست دي او موږ چې چېرته هم تللي یو نو دومره خاموشي م نه ده محسوس کړې څومره چې په کاټلان کې ده او څومره په مینه چې دا خلکه شعر ته غوږ دي زمونږ د میډیا ملګري یاسر دی امیر بېقرار فطرت رور دی انورحیات منیری دی خالد خورین ډېر زیات ملګري زمونږ ناست دي ما خو دا خبره نه کوله خو ګوهر نوید صاحب وایي چې ویې کې د حکیم سید اوتر کتاب چې بیا چاته په کار وي په نورو صوبو کې یا تاسو د مرید ګونې راغی هر کله ورته وایي خپل خلزینو باندې کښېنئ انشاءالله تعالی ډېر خوندور پروګرام دی دا بلوټوت لکه ځان سره سنبال کوي لکه ګزاره وکړئ انشاءالله تعالی ښه او هغې ته بیا ډېر وخت دی که خیر او په خپله قیسې میسې به کوو د خیره سره زیت الرحمن اجز صاحب اورئ خپل ځای باندې کښېنئ بیا درته وایم ښه په ارام باندې کښېنئ منیر نه هم شعرونه اورو اجز صاحب اورئ اجز صاحب تاسو څه وایي منیر منیري راغی پنډال ته هرکلی م ورته وایو خوشحاله م شو اباسین صاحب هم تللی مونږ یې کوو نو ما ته ځان نیمګړی ښکارېده ځکه چې زه شعر ویم او باسین صاحب په سټیج نه ناست دا ما له خوند نه راکوي نو د منیر منیري دغه راتګ ډېر خوند وکړه باسین صاحب هم پکې راغی په یو جومات کې جمع ولاړه وه یو درې څلور لیونیو په یو دیوال کې یوه سوړه شوې په هغې کې ورته کتل نو هغه یو لیونی هغه نورو ته وویل زه خو په دې چل باندې پوه شوم یا ټول چل وي په دې مخکې سړي کېني وي دې چې کېني وي دا نور هم ورپسې کېني او دې چې پاسي دا نور هم پاسي دا پروګرام چې را جوړ شوی دا ټول د نیازک خان د برکته دی نیازک خان دغه ملګري سره زما د کیمرې مخې ته راوستي دي زما د خبرې مقصد دا دی چې نیازک خان دی الله ژوندي لري جاوید شاه درمان نور چې زموږ څومره ملګري دي باسین صاحب دی راته الله ژوندي لري دغه زموږ مشران دي او د دوی لاس چې زموږ په سر باندې وي نو انشاءالله چې داسې ډېر کتابونه موږ مخې ته راوړو بیا هم که چاته د حکیم سید اوتر کتاب په خپله ضلع کې یا په خپل تحصیل کې پکار وي نو زما سره رابطه کولی شي تاسو په خپل کور ته درسئ انشاءالله او زه ورته مبارکي وایم د غزل څو شعرونه ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم ژوب الارمان لا ترې دوا غواړم لاس یې اوچت کړمه نو تا غواړم خدایا لوریانو له مې رور ورکې کمزوري شوی یم امسا غواړم خدایا لوریانو له مې رور ورکې کمزوري شوی یم امسا غواړم د اوبو ځمکو اسمانونو خدایا په ژړا ستړی شوم خندا غواړم د اوبو ځمکو اسمانونو خدایا په ژړا ستړی شوم خندا غواړم په زنځیرونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم
زړونو به مې خود تړي چې لیونی شوی یم رڼا غواړم او چرته چې امن او رڼا ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي چرته چې امن او رڼا ډوبېږي زما په داسې ځای کې ساه ډوبېږي خوند د بجلۍ نه اخلي نورې صوبې او په اوبو کې پښتونخوا ډوبېږي او څو شعر نور چې څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو څه په ښکلې بهانه کې متفق شو ټول راټول شو په جلسه کې متفق شو دا مې وروڼه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو دا مې وروڼه دي د یو بل سره ورانو دا چې نن مې جنازه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو زه رقیب او ریبار درې واڼه ستا زړه کې ملنګان یوه کوڅه کې متفق شو ټولو مخ قبلې د کړې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو ټولو مخ قبلې د کړې دې پراته دي پښتانه په هدیره کې متفق شو د رور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران پې په جرګه کې متفق شو د رور سر کې به ودیږي لیوني ته مشران پې په جرګه کې متفق شو او کله د رور کله د خوره وخي یو سړی پولې په سسکوره وخي کله د رور کله د خوره وهي یو سړی پولې په سسکوره وهي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په ظلمو باندې روره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په ظلمو باندې روره وهي څنګه د ما قاتلان نه پیژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي څنګه د ما قاتلان نه پیژنې ما پسې چغې ستا د کوره وهي دغه مشر د نظم غوښتنه کړې ده ابرار صاحب وایي چې نظم ووایي نو زه چې زلمی وم او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به د چا د دیوالې سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه صابر صاحب ویل په دغه وجه به زما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چای راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدوله مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خوددارۍ د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په حجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو دروند سړي د برنډې نه دا آواز راکړه راځه زلمیه کټ ته کښېنه لږه ساه سمه کړه چې کټ کې کښېناستم او ساه مې لږه سمه کړه نو دغه سړی چې د حجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې وویل لاړ شه او دلته د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړه او په کټ کې راسره کښېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پېغلې جینۍ ویر پکې ښکاره درېده ځکه د پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا په اور نه وه دا د چا په اسوېلو پخه وه زه یې حیران کړم او ما ترې تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وی نه زمونږ په کور کې ورندار ده زما په سره ګرمۍ کې چې د اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې ژمي شي یخني راشي او کومه راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي نو دا به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وګورېد بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړی وجود مې وګورېد بیا مې ترې تپوس وکړ د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وی دا مې مونږ رور له په سوره کې کړی د دې جینۍ رور زما رور سره په سپو وران شو زما په رور یې د چاقوانو غزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوې هغه پښتون و او پښتو یې داسې وپالله چې
چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته څه مه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې 2 نوړۍ یا 3 نوړۍ خوړلې وي چې ګوتې مې پاتې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جړغونې شانواز راته او دا یې ویل خان و مولا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې په سپو مۍ نظرې خورې رې کړم چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل لاخو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل لاخو مورجانې بیا راته شروع کړه په څنګل لاخو چې په غوږونو کې مې ګرځي تل تر تل لاخو مورجانې بیا راته شروع کړه په څنګل لاخو مین په هر څه یم خدا دوه مې بلخاف وختي یو میدان په غوږو خلیږي او بل لاخو مین په هر څه یم خدا دوه مې بلخاف وختي یو میدان په